السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه کوم چې څونه پښتانه ټولو ورونو ته او د یو دوه منټو دپاره رالم چې څونه پښتانه ورونه یې لاله دا ویډیو مخې ته شیر کړئ ځکه چې زما پیجونه ټوټل خراب دي مکمل رپورټ شوي دي چې څونه پیجونه دي هر څه دي او دا ویډیو زما ټولو پښتنو ته د امید دره به کوم چې رسي به ورته زما په نوم باندې په ټیک ټاک کې ډېرې زیاتې ایډۍ جوړې شوي دي چې زما خو خپل ځاني دا څونه جګړه ما کړو نو ما په ټیک ټاک کې ویډیوګانې نه دي شیر کړل زما په نوم ایډۍ دي او بلا شی دی لالا د حساب نه بهر دي نو زه ټولو پښتنو ورونو ته دا وایم زما د ټیک ټاک اصل دا لینک دی او دویم ټیک ټاک ایډي مې چې ده نو هغه هم په دې ټیک ټاک کې موجوده ده بل هلته زما د یوټیوب چینل هم هلته موجود دی لکه زما خپل هر څه دي خلک کتی شي او ودې ګوري لکه زما چې لکه دیو دا نوم په کومه طریقه باندې استعمالوي او یا زما ویډیوګانې یا الفاظ نو لکه دغه شیزونو زه ذمهوار نه یم لاله دا خلک ټول زما له خبرې الټه کوي بقایا د جان حبیب چې کومه خبرې یو پیج والا لګولي د علي شاه په نوم باندې دی زه هغه سړي ته وایم لالا دا ته مه وایه چې زه پیج استعمالوم او بس زما خپل اختیار دی زه په هر قسمه طریقه باندې زه سړی معلومولی شم او انشاءالله ځان ورته ورسولی شم صحیح ده لالا زه هر هغه سړي ته زه دا وایم چې لکه تاسو قسم قسم ټوغې وکړې او ټولو ماپۍ وغوښتي دا زما پیغام ټولو پښتنو ته دی چې څونه پښتانه ورونه یې دا ویډیو مخې ته زما آواز واورئ او شیر هم کوئ دا دیو چې زما څخه کومه ټوغې وکړې زه لیونی نه وم اورئ ما تاسو ته ځان لیونی کړی او دلګانو ما دې ټولو پښتنو ته ویلو چې لالا دا خلک بېغیرته دي دیو دا دنیا واورئ څوک په عزت کې نه پرېږدي او په خپله د پکې هغه کارونه او کم هم چې ماته وي دنیا ته مې ښکاره کړی په لایف ویډیوګانو کې ټولې دنیا ولیدئ اوس که څوک په ما پورې خندا کوي یا زما د پلار تصویر رالي یا ویډیو رالي ته په خپل ځان پورې خندا کوي بچیا چې هر هغه کس زما د لاس لاندې راغی نو بیا د نر او د اوس پته وه بیا په هغه ځای کې لګي اورئ او نور موږ په فیسبوک باندې چوپ شو د مجبورۍ نه چې نه خلک پرېږدي نه رشته دار پرېږدي نه دوستان پرېږدي خو انشاءالله وایي د پښتو کاڼی په سیند کې نه ورستېږي او زما چې څونه پښتانه ورونه دي زما د ټیک ټاک لینک دا دی اصل د ټیک ټاک آی ډي زه د نورو آیډو نه یم ذمهوار